راپورونه وایي د بلوچستان په قلعه عبدالله ساحه کې د پاکستانی FC ځواکونو پر مرکز موټر بم برید شوی دی. تر برید وروسته وسلوال کمپ ته داخل شوي دي او جګړه روانه ده. سلامونه ستړي مشئ له صدف نیوز یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته راغلاست. د طالبانو غورځنګ ځواکونو د پښین سیمې په ګلستان ولسوالۍ کې د پاکستان د FC ځواکونو پر مرکز موټر بم برید کړی دی او ترې وروسته یاد مرکز ته ننوتي دي. پښین کې د پاکستانی پوځیانو کمپ کې دننه درنه جګړه لا هم دوام لري. د پاکستان د طالبانو غورځنګ وایي چې ځواکونو یې پښین کې د پاکستانی پوځیانو پر کمپ برید کې تر دې مهاله 8 پاکستانی پوځیان وژلي او لا هم د کمپ دننه په جګړه بوخت دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دا برید په مومند جنسۍ کې د پاکستانی پوځ د ډرون برید او په خیبر جنسۍ کې د یاد غورځنګ پر یو مشر د برید په غچ کې ترسره شوی. او بهرنۍ خبر هم دا د خزدار پرونی برید مسؤلیت بلوچ ازادي غوښتونکو پر غاړه واخیست. د جنوري په 26مه نیټه بلوچ ازادي غوښتونکو پوځ په خزدار کې د پاکستان د پوځ پر یو بس د ریموټ کنټرول په وسیله برید وکړ چې په پایله کې چاودیدونکي موټر کې لږ تر لږه 11 پاکستانی سرتیري وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د بلوچ ازادي غوښتونکو پوځ استخباراتي څانګې زیراب او په ګډه دا برید د خزدار ځانګړي تکتیکي عملیاتو ډلې په خوري سیمه کې ترسره کړی دی.